سلامونه ملګرو، زه یم دیدار رسولزی د صحت په حواله د یو بلې ویډیو سره حاضر یم. دا د آګاهۍ یو ویډیو ده چونکې نن سبا د ټکنالوژي زمانه ده او هر سړی چې دی موبایل فون استعمالوي، که هغه زموږ زلمی کول دی، که هغه زموږ واړه دي، خصوصا په وړو باندې خو بیا چک اینډ بیلنس هم نه وي او هغه چې دی نو شپه ورځ بس دغې موبایل ته ناست دي. نو ټیک ده، د دې نه بغیر د ډېرو خلکو ګزاره نه کېږي، خو دې استعمال چې دی ډېرې زیاتې مسلې هم پیدا کړي دي. د دې سره سره چې دی اوس نوی سروې چې دی نو په هغې کې دا وایي چې لکه د موبایل فون استعمال زیات د سټ ته درد چې دی یا د سټ ته کمزوري چې کومه ده، دا د موبایل د فون د استعمال سره ډېره زیاته شوې ده. نو ما وی چې تاسو ته په دې حواله یو څو خبرې وکړم او زمونږ نارمل پوزیشن څه پکار دی او مونږ په کم پوزیشن کې دغه کولی شو دا موبایل کتل مونږ له په هغې کې ښه دي. اوس که مونږ ګورو نو زمونږ د سټ چې کوم نارمل پوزیشن وي نو هغه که مونږ د په سایډ ودرېږم نو دې ته مونږ وایو لارډوسز داسې پوزیشن وي چې لکه دا دغه دا مهرې چې کومې دي دا دغه شانتې مخې ته لږې راکږې شوي، لکه که دا زما په لاس کې پیمانه ده زه تاسو ته داسې وښیم نو دا لکه داسې دا نیغ نه وي، لکه شا طرف ته دا د سټ دا مهرې چې کومې دي دا داسې راکږې شوي. دا د دې نارمل پوزیشن وي. نو په دې نارمل پوزیشن کې چې کله د سر خپل وزن وي نو هغه تقریبا د 10 نه د 12 پونډو پورې د دې وزن وي. تاسو لکه کله چې مونږ موبایل ګورو او مونږ دغه شانتې نیغ ځان ته په فاصله نیولی نو زمونږ دا مهرې چې کوم دي، زمونږ دا سټ چې کوم دی دا تقریبا 10 پونډ د 10 نه د 12 پونډه پورې دا وزن یا پرشر برداشت کوي. دغه شانې کله چې مونږ دا سټ د نارمل پوزیشن نه راکوږ کړو او د دې زاویه تقریبا 45 ډګري یا 50 درجې ته ورسي، دا اوس ما دلته لیکلي دي، نو د دې وزن د 10 نه د 12 پونډو په ځای دا تقریبا 50 پونډ ته ورسي. نو آیا هغه وزن کم چې 10 پونډه او نارملی هغه وزن مونږ په سر باندې کېږدو هغه مونږ 50 پونډه کو 4 چنده او زیات کو، نو دې باندې به چې کوم پرشر راځي شاته زمونږ دا پټې چې کوم دي دا راښکودی شي، د دې کې چې کوم رګونه تلي په هغو باندې پرشر راشي او د دې سره سره دا مهرې چې کوم نو هغه د خپل نارمل پوزیشن نه دې نه شي نو هغه وخوځي او د مسلسل استعمال سره بیا د هغې پوزیشن داسې شي. نو ټیک د په دې وخت کې لکه په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې د سړي مسل سټرانګ وي، وجود یې ښه صحتمند وي، نو دومره مسلې ورته نه جوړېږي. خو چې کله عمر د ده زیاتېږي نو دغه مسلې ورته راپېښېږي او بیا ډېر خلک داسې وي چې دغه زاویه یا دغه ډګري چې کومه ده دا 80 ته ورسي، لکه ډېر زیات یې سر سټ راکوږ کړی دغسې ګوري. نو د دې سر وزن چې کوم دی نو هغه په دې دغه باندې په دې مهرو باندې یا په دې سټ باندې دغه وزن چې دی هغه د 10 نه راغی د 80 پونډو پورې. نو آیا یو سړي ته چې ته پنډوکې په سر کې او هغه 10 پونډه یا بیا هغه 80 پونډه شي نو په هغې کې څونه فرق راځي او دا مسلسل یو عملي چونکې دا عمل مسلسل رواني دغسې او موږ ته پته نه لګي. نو په دې وخت کې دا دغه چې پټې چې راښکودی کېږي دا یوازې راښکودی کېږي نه، خو د دې سره دا ورو کمزوري کېږي هم او هغه نرف چې کومې دغه رګونه چې کومې په هغې باندې دا نور پرشر راځي، نور زور پرې راځي، نو د وخت سره سره لکه بیا د سټ دا مسله شروع شي او د سټ مسله بیا دومره نازکه وي چې دا د ښکته ورو کوزېږي او زموږ د ملا هډوکي دا ټول ونیسي او دغه شانتې انسان چې دی اپاهج شي یا بیا هغه موومنټ نشي کولی، دا حرکتونه لکه یو طرف ته سټ کږول بل طرف ته کږول. نو څومره چې هم زموږ کسان دي که زلمی کول دی که ماشومان دي، خو پکار ده چې هغو ته تاسو دا ووایه کم از کم که منې کولی نه شئ یا ریسټرکټ کولی. ریسټرکټ دا مطلب دا دی که څه وخت دپاره پرې پابندي نه شئ لګولی چې یا به 2 ګنټې ګورئ یا به 4 ګنټې ګورئ، نو ښه دا ده چې لکه هغه تاسو دا پوزیشن ورته واضح کړئ چې یاره که خامخا ګورئ نو چې پوزیشن دې هم دی چې ستا په دې سټ په دې مهرو باندې بوج نه راځي او وروسته ته مسلې نه پیدا کېږي. ډېره زیاته مننه.